وبسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. موسى بن إسماعيل تبوزکی دا د صحاح ستو د روایاتونه ده یعنی ټول صحاح ستو روایت نقل کړي دي ثقه ده صرف د یحیی ابن معین د په منځ کې یو واقعه ذکر کړي. یحیی ابن معین د شاګرد ده هغه یو ورځ ورته زه د تا نه یوه پوښتنه کوم خفه کېږې به نه وایي څه پوښتنه و یو حدیث ته تأویل دی همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصه غار ثور. دا روایت دو نور علماء نقل کړي د تا په شاګردانو کې د چانه نه د نقل شوی د تا په کتاب کې په مابین د کتاب کې نشته صرف بیاض لیکلی ده. نو یې ورته ویل څه مطلب ده ورته ویل ته دا قسم وکړه چې تا د همام نه دا اورېدلی هغه ته خوشکه ورغله چې هلته ته په خپله اقرار کې چې د ما نه د 100,000 روایت نقل کړي دي 100,000 روایت یې لیکلي دي اوس بیا په یو روایت کې د ما په باب کې اشتباه درته پیدا شو چې دا به دروغ ویلي دا خو نه مناسب چې په 100,000 روایتو کې په ما اعتماد ده په یوه کې بې اعتمادي کوي او که داسې چې په دغه یو روایت کې د ما کذب درته معلومیږي بیا خو دا 100,000 ټول پرېږده وغورځوه او بیا یې د ده د تسلي دپاره د هغه د کډې نوم برا و د موسی ورته ویلې برا دې په ده 3 طلاقه یې که ده به نه یې اورېدلی یعنې ما اورېدلی دی د هغه نه تدلیس مدلیس نشته خو قسم په خدای ده که دغه نه بعد زه تا سره خبره م وکړم خو د دغه باوجود یحیی ابن معین د ده خبرې پروا ونه کړه ځکه وایي مخکینیو محدثینو لکه نن چې بیا د مسلم خبره را روانه ده هغو د دین خدمت کوه د چا پروا یې نه درلوده ولو که استاز به وام چې حق به ورته ښکاره شو. اوس د یحیی ابن معین د جرح او د تعدیل کار کوي اوس نو هغه د دین د حفاظت لپاره د دین د خدمت په بنیاد باندې دا کړه چې په کوم روایت کې به اشتباه د کوم استاز په باب کې ورته پیدا شوه دغه استاز نه په قسم پوښتنه کړه چې شک زائل شي د دین خدمت په صحیح طریقه باندې وکړي. بې ادبي خو د استاز مطلب نه وه نو دا د ثقاتو روایتو د جملې نه ده. ابو عوانه چې وضاح نوم ده دا د صحاح ستو د رجالو نه ده ثقه ده. موسی ابن ابي عائشه د صحاح ستو د رجالو نه ده ثقه ده. سعید ابن جبیر چې موږ تاسو یو 2 ورې قصې مخکې مو کړې چې حجاج ظالم چې دی شهید کو د شهادت نه بعد کلمه ویلې او د خیرا مخکې وکړه چې خدای پاک د ما نه بعد په بل چا قادر مکه څو ورځې بعد حجاج هم لاړ د دنیا نه. دغه سعید ابن جبیر د حضرت ابن عباس رضی الله عنه شاګرد ده د ابن عباس رضی الله عنه نه دلته روایت نقل کړي. ابن عباس عبد الله ابن عباس دا د هجرت نه مخکې 3 کاله په شعوب د ابي طالب کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان محاصره او نور کفارو چې مقاطعه ورسره د هجرت نه 3 کاله مخکې د تولد راغلی ده
او 88 هجری کې د 1 کلو د عمر و دی چې په طائف کې دی د دنیا نه لاړ او هلته بیا دفن شو او په آخر عمر کې دی مبارک په سترګو باندې مړوند شوی و. دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دو علم مسلم عند الکل ده، خصوصا په باب د قرآن عظیم شان کې د تاویل د قرآن عظیم شان کې نهایت زیات زبردست مهارت درلود. پیغمبر علیه السلام دعا ورته کړې وه اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. د هغې وجه نه حبر الامت، بحر العلوم، رئیس المفسرین مقام خدای پاک درته ورکړی. او دا یو د عبادله اربعه نه ده. عبادله اربعه د عبدالله په نامه 4 صحابه، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهم اجمعین. چا د عبدالله ابن عمرو ابن عاص په ځای باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورسره ښوولی، وایي نه صحیح هغه نه ده، ځکه هغه د عمر په لحاظ مشر و، د دی نه مخکې وفات شوی. دا ټول هغه کشران صحابه و چې مشران صحابه د دنیا نه لاړ، دی تر ډیره وخته ژوندي و. بیا به په یو مسله کې چې د 4 سره رایه یوه وه چې پوښتنه به چا وکړه نو ویلی به دا مسله د عبادله اربعه و ده. نو دا عبادله اربعه تر ډیره چې ګډ سره چلیده دا د 4 کشران صحابه و مبارکین و. د دغه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه مجموعه 1480 روایت نقل شوي دي. د مکثرینو د جملې نه ده چې مخکې موږ تاسو ویلي وو. په دغه کې 95 روایت داسې دي چې بخاري شریف هم نقل کړي دي او مسلم کې هم دي، او په 100 روایتو باندې بخاري متفرد ده چې په مسلم کې نشته، په 49 روایتو باندې مسلم متفرد ده. دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې آیات په تفسیر کې چې رب کریم وی لا تحرک به لسانک لتعجل به، د دغه د شان نزول په باب کې خبره کوي. دا صورت، دا آیات مبارکه چې نازل شو د څه وخت نازل شو، د څه واقعه وه؟ نو دی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن عظیم شان نه ډیر تکلیف برداشت کوي، یعالج من التنزیل شدتا. د قرآن عظیم شان د تحمل نه مشقت برداشت کوي. ولې؟ یو خو خپل قرآن عظیم شان کې ثقالت ده، انا سنلقي علیک قولا ثقیلا. دوم د خلاف الجنس ملاقات ده، جبرائیل علیه السلام ملائکه ده، نبی علیه السلام انسان ده. د خلاف الجنس ملاقات ولو که ډیر مألوف وي، آشنا وي هم، خو چې سړی په بیګانتوب پیژني چې دا د موږ د جنس نه نه ده، سړی څه په هیبت کې وي، تر پیری به د شاګرد وي، ډیر وخت به هم در سره تیر کړی، خو چې دا درته حاضر شي ته به لږ څه په هیبت کې واقع کیږي. ملګری به دې وي، د ډیر وخت صحبت به کړی، خو چې خلاف الجنس ملاقات راشي ولو که وایي معلوف انسان یو څه تر په هیبت او تاثیر لاندې کیږي. او دریم د دغه وجه نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ثقالت زیات و، شدت او تکلیف زیات و، چې به یک وخت څو شیان وکړه. ده جبرائیل علیه السلام به چې تلاوت د قرآن عظیم شان ورته کوه، ده به هم الفاظ زده کول، هم یادول، هم په معنا کې فکر کوه. ګوره په یو ور باندې په اول تلقین باندې چې جبرائیل امین تلقین ورته کوي، دا دومره ورته متوجه چې یادیم، زده کویم او معنا کې فکر کوي، او متصل ورسره ویایي، متصل ورسره ویایي چې داسې نه چې کوم ټکی رانه پاتې شي. هسې وایي که سړی فکر وکړي، استاد او شاګرد چې دواړه حافظان وي، د موږ تاسو په تجربه کې اوس شاګرد او استاد چې ګډ دور سره کوي، استاد تیز تیز ویایي، شاګرد تیز تیز ویایي، په دغه کې څه استبعاد نشته، خو د اوله نه دواړه دي حافظان. او دا چې یو چا قرآن شریف په ناظره هم نه وي ویلی او بل حافظ د قرآن وي، د حافظ د قرآن تیز تلاوت کوي او دا بل ناظره هم نه دی ویلی، الفاظ د کوي هم یادوي هم متصل ورسره ویایي، دا ډیر بوج ده. او بیا جبرائیل علیه السلام نورانی ده،
هر شی چې نورانی وي هغه کې لطافت وي، هر شي کې چې لطافت وي په هغه کې سرعت وي، نو د هغه ژبه هم ډېره تیزه چلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اگر که د روحانیت په لحاظ نورانی و خو د جسد په لحاظ خو بشر و ترابي و د خاورې نه پیدا و، نو په دغه حیثیت باندې هم په ده باندې به بوج راتلو. بیا د دغه بوج تفسیر دی څه کوي؟ یعالج من التنزیل شدة وکان مما یحرک شفتیه. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خپل شونډې مبارکې ډېرې ښورولې، خپل شونډې مبارکې ډېرې ښورولې. ولې ډېرې ښوري؟ خو هلته مخکې مو ویل جبرائیل امین تیز تلاوت کوي، دی متصل ورسره تلاوت کوي. نو تلاوت چې کېږي حروف چې ادا کوي خو شونډې به زر زر ښوري. چې تلاوت تیز ده، دی چې تیز تلاوت ورسره کوي نو شونډې به دایم تیزې تیزې ورسره ښوري. ولې؟ وایي د محبوب کلام ده، د الله تعالی کلام ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل محبت ده. د محبوب کلام ته دومره متوجه ده چې یو زوره زیر کې د مانه تقصیر ونه شي. ام عظمت په زړه کې ده، ام محبت ده. نو شونډې مبارکې به تیزې ورسره ښورولې. دلته میما راغلی، وکانه میما دا میما په څه معنا سره ده؟ وای په معنا یوه معنا دا ده کثیرا ما. لکه حدیث مبارک کې راځي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان مما یقول لاصحابه من رأى منکم رؤیا فلیقصه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې ډیر ځله، مما په معنا د کثیره ما، ډیر ځله د لمانځه نه وروسته سهار د صحابه مبارکینو نه به دا پوښتنه کړه که چا خوب لیدلی بیان دی کی. یغو به چې خوب بیان کړ ده به ترجمه ورکوله، کله به یغو نه کو بیان بیا به ده بیان کړ چې نن ما داسې خوب لیدلی. دوم مما یا په معنا د ربما لکه لاندې نکته ورسره لیکلی، او ربما دا بیا په دوه معناو د تقلیل د تکثیر د دواړو دپاره راځي. دلته به هم د تکثیر معنا اخلو، ډېر شونډې مبارکې ښورولې، نو ځکه په ده باندې بوج و. چا خو یې داسې معنا کړې ده چې کانه کې ضمیر ده د علاج ته، کانه و دغه شدت د علاج مشقت برداشت کول ناشئا پیدا و، د چی شي نه پیدا و؟ مما یحرک شفتیه، د شونډو د ښورولو نه پیدا و دا مشقت. نو مین ابتدایه ده. او چا ویلی دی چې دا ما کې ما په معنا د من ده، و نبی علیه السلام من د هغه خلکو د جملې نه چې شونډې مبارکې ښورولې. هر انسان د تلاوت په وخت کې شونډې ښوري که نه ښوري؟ نو د په معنا کې بیا څه فایده ده ذکر کوله کې؟ نو دوه اولې معنا یې صحیح دي، په هغو کې اوله معنا چې په معنا د کثیره ما ده. و حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې شونډې مبارکې ډېرې ښورولې. فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، پیغمبر علیه السلام ویایي چاته؟ خپل شاګرد ته سعید ابن جبیر ته، فانا احرکهما لك کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما. زه اوس ما ته ګوره دا شونډې داسې تیزې درته ښوروم لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تیزې ښورولې. سعید ابن جبیر بیا موسی ابن ابي عایشه خپل شاګرد ته ویایي چې زه شونډې درته ښوروم لکه ما چې لیدلی ده چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کومې شونډې ښورولې. دلته اوس تعبیر ته فکر وکړو، ابن عباس چې د نبی علیه السلام د شونډو حکایت کوي، هلته داسې نه ویي چې زه شونډې درته ښوروم لکه ما چې لیدلی ده چې پیغمبر علیه السلام ښورولې. او سعید ابن جبیر بیا خپل شاګرد ته ویي زه شونډې درته ښوروم لکه ما چې لیدلی ده چې ابن عباس رضی الله عنه شونډې ښورولې. وایي ځکه چې دغه د شونډو د ښورولو حال د نبی علیه السلام دا خو په اولو وختو د وحی کې و، په هغه وخت کې ابن عباس لا بلکل پیدا نه و. نو د څه لیدلی دي چې دا یې اوس په هغه شکل باندې وښوري؟ اما سعید ابن جبیر خو د استاد شونډې لیدلی دي چې ابن عباس ورته ښورولې، ځکه په رأیتو سره تعبیر کوي. نو ابن عباس چې په هغه وخت کې لا پیدا نه و، بیا دغه حال څنګه ذکر کوي؟
نو دغه کې دوه احتمال دي. اول احتمال دا ده چې دا د بل صحابي نه اورېدلې، خو صحابي نه د ذکر کړی دلته، او مراسل د صحابه په حکم د متصلو کې دي. او دا امکان هم شته چې په خپل د پیغمبر علی السلام نه پوښتنه کړي، په هغه ګران و، هغه دغه خپل طریقه ورته ښولې چې داسې و. خو ګورئ یوه خبره به یاد لرو، دغه ته مرسل ویلی کېږي. وایي صحابي چې د هغه وخت حکایت وکړي چې په هغه وخت کې دی یا په اسلام نه و مشرف یا دی په هغه وخت کې پیدا نه و، اگر که د پخپله د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بیا پوښتنه کړي، خو قصه د داسې وخته چې دی په هغه وخت کې نه و، نو مرسل ورته ویلی کېږي. که ده د نبي علیه السلام نه پوښتنه کړې، هغه ورته شونډې مبارکې ښورولې، ده لیدلې هم وي، خو نبي علیه السلام قصه د څه وخت ورته کې؟ د اول وخت ورته کې، د واحد تنزیل. په هغه وخت کې ابن عباس لا بالکل پیدا نه و، نو په دغه حیثیت دغه ته مرسل ویلی کېږي. خو څه جرح نه ده، مراسل د صحابه او ټول په حکم د متصل کې دي، قبول دي. دغه ځای نه ضمناً چې آخر د حدیث کې ذکر کوي، موږ به دلته اوس ذکر کو چې دا معلومیږي کله د یوې مسلې په ښووله کې په پیل سره ښه توضیح کېږي تر قول نه، نو استاذ په کار دا ده چې فعلا د هغه قسم عمل ور وښیي دی ته چې په سترګو وویني. ګورې ابن عباس شاګرد ته، سعید ابن جبیر ته، سعید ابن جبیر خپل شاګرد ته موسی ابن ابي عایشه ته، هغه خپل شاګرد ته تر یو وخته دا سلسله جاري وه، مسلسل بالتحریک شفتین ورته ویل کېده د حدیث ته، خو وروسته دا سلسله منقطع شوه. هر یو په خپل پیل باندې دغه ورښیي، ګوره داسې شونډې یې ښورولې. نو وایي چې ښه وضاحت په پیل کېږي، استاد دې جګ شي او دا شاګرد ته ښیي مخ مینځل فرض دی، ټول مخ مینځل، د ټول لاس پرې مینځل فرض دی، د ټول سر مسح کول مستحب دي، څلورمه حصه یې فرض دی، د ټولو پښو پرې مینځل فرض دی، کشر ده، دا دې ورته وویلې. اوس دغه چې دغه طریقه یې ښه زده کړي، اوس نو عملا استاد ورته لګیا شي، دا یې مخ مینځل، د لاسو مینځل او د سر مسح کیفیت، د پښو مینځل عملا وروښي. په دغه کې به ښه وضاحت راځي، او که په هغه کې چې په خوله یې ورته بیانوي. نو کله په پیل کې، ځکه هم دا د موږ او تاسې د کشرانو دپاره طریقه د تعلیم کې دا دی چې کله بورډ ورته لیکي چې هغه شاګرد هغه څه عملا هلته وویني، په هغه لیدلو باندې د ده بیا ښه سر خلاصیږي. بیا نو رب کریم آیات مبارکه نازل کړ، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه لا تحرک به لسانک. ته مه ښوروه په دا تلاوت د قرآن عظیم شان باندې ژبه خپله، د څه دپاره؟ له وجې د ډار د دې نه چې درنه ویر نشي، لتعجل به چې ته تلوار به وکړې چې نو زر زر ویایې چې رانه ویر نشي. نه، تلوار مکه. ان علینا جمعه، بېشکه په موږ باندې دی جمع کول د دغه قرآن عظیم شان د تا په سینه کې، و قرآنه او په موږ باندې دی قدرت در کول تا ته په تلاوت دغه قرآن عظیم شان باندې. قال جمعه لك صدرك، جمعه ماضی صيغه سیده، جمعهم سیده مصدر. تاسې نه به تا ته جمع کی، اسناد الى ظرف ته، اسناد غیر ما هو له ته مجاز عقلی، لکه انبت ربیع البقل، یعنی الله به درته جمع کی دی تا په سینه کی، او ته به بیا تلاوت کوي خلکو ته. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، چې کله موږ تلاوت کوو نو ته اتباع د قرائت کوه. چې کله موږ تلاوت کوو اسناد د قرائت رب کریم خپل ځان ته کوي چې موږ تلاوت کوو. ظاهره تلاوت کوونکی څوک د نبی علیه السلام ته؟ جبرائیل علیه السلام ده، خو هغه واسطه ده، اصل کې خو کلام د رب کریم ده. نو ځکه نسبت ځان ته کې چې اصل کلام خو د الله تعالی ده، خدای په منځ کې یو معبر ده، واسطه ده، لکه لوډ سپیکر. غږیږم زه خبره هلته د لوډ سپیکر نه ملګري اوري، لوډ سپیکر خو دا بیان نه کوي. نو نسبت هغه اول قائل ته کېږي چې موږ تلاوت کوو
نو ته اتباع د قرآن عظیم شان کوه، یعنی چپ شه، غوږ ورته کېږده او چپ شه. لا تحرک به لسانک. اوس دلته سوال واردېږي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وویلې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکلیف برداشت کوو د قرآن عظیم شان د ابتدایي تلاوت په وخت کې، ځکه شونډې مبارکې ډېرې ښورولې، نو د مشقت منشا د شونډو ښورول و او الله تعالی ورته چې ژبه مه ښوروه. لا تحرک به لسانک، خو لا تحرک به شفتیک پې پکار و. نو جواب دا ده چې دلته حدیث کې، دلته آیات کې، په دواړو کې اکتفا شوې ده. په حدیث کې هم دوه شی مراد دي، شونډې مبارکې هم ښورولې، ژبه هم ښوروله. په آیات کې هم دواړه مراد دي، شونډې مه ښوروه، ژبه مه ښوروه. خو په آیات کې دا یو جو ذکر کو اکتفا یې په وکړه، په حدیث کې هغه بل جو ذکر کو اکتفا یې وکړه. په حدیث کې دا جو ذکر کو چې شونډې ښورولې، په آیات کې ورته چې ژبه مه ښوروه. کني مراد دواړه دي. لکه رب کریم تاسو ته کمیسونه درکړي، تقیکم الحر، تاسو د ګرمۍ نه ساتي. دا برد نه اوس ذکر کوي، خو د ساړه نه هم ساتي. د باب د اکتفا نه ده چې په دغه باندې اکتفا شوې ده. یو. دوم جواب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شونډو د حرکت بیان وکړ. ځکه انسان چې د بل انسان د غږېدا په وخت کې ویني، شونډې ویني چې خوري، او الله تعالی خو په باطن د امورو خبر ده، هغه د نن په خوله کې ژبه هم ویني. ګورې دا دغه ته متوجه دا موږ چې ملګري پوښتنه د صفات ذاتیو په باب کې کړې وم، خلکو ته چې بیان کوو داسې بیان به نه کوو چې الله تعالی سترګې لري، الله غوږونه لري، چې د جسمیت عقیده پیدا شي. الله تعالی ویني، الله تعالی اوري. سمع او بصر خو سترګې غوږ ته نه ویل کېږي، سترګې وي خو نه ویني، غوږونه یې وي خو نه اوري، کوڼ وي. لیدل اوریدل. اوس دا چې الله تعالی ویني په کوم کیفیت ویني، دا کیفیت ذاتي موږ ته نه ده معلوم، ځکه لیس کمثله شیء. جسمي صفات، جسمانی صفات نه لري. د ده لیدل په سترګو نه دي موقوف، د ده اوریدل په غوږو نه دي موقوف، د ده غږېدل په ژبه او په شونډو باندې نه دي موقوف. نو الله تعالی ویني، الله تعالی اوري. تعبیر به په داسې عنوان باندې کوو، الله تعالی خو ویني، نن ژبه هم ویني، موږ زړونه هم ویني. نو الله تعالی هغه چې هغه ژبه خوري، لا تحرک به لسانک، ژبه مه ښوروه. یا دریم، اصل په ادایګي د حروفو کې لوی دخل تحریک د لسان ته ده. دا شونډې، دا نور حلقو، دا ممید دي. لوی خبره په قرائت کې، تلاوت کې د ژبې ده، مدخل د ژبې ده. خو دا نور ورسره معین دي، کله شفوي وي شونډې ورسره وښورېږي، کله استوني کې حرکت ورسره پیدا شي. نو اصل په بنیاد باندې ذکر کړه چې هغه کوم اصل د قرائت ته چې ژبه ده، چې ژبه مه ښوروه. او یا جواب دا ده چې شونډې ښورول مستلزم د ژبې ښورولو لره، ژبه ښورول مستلزم د شونډو ښورولو لره. د دواړو په مابین کې تلازم ده، تلازم چې دواړه سره متلازمین دي. نو چې د یو ذکر کوي بل ورسره راځي. د شونډو سره ژبه خوري، نو لا تحرک به لسانک. چې ژبې سره شونډې خوري، چې ژبه مه ښوروه، نو شونډې مه ښوروه. دا د دواړو په مابین کې تلازم ده. او یا مقصود د شونډو نه، مقصود د ژبې نه، د هر یو چې ذکر شوی، که په حدیث کې که په آیات کې، مقصود خوله ده، فم. خوله مه ښوروه. بس خوله کې ذاتي که ژبه ده، که ستونی ده، که شونډې دي، ټوله پکې راځي. لا تحرک به لسانک لتعجل به. ولې جمع کول د قرآن عظیم شان د مازمه ده، د مازمه. دغه ځای نه بیا آخر کې چې د استفادې په شکل ذکر کوي، چې د حدیث نه دا مستفاد کېږي، موږ به عدالت ورته ذکر کوو. دغه نه وایي معلومیږي
چې انسان په خپل قابلیت قرآن عظیم شان نشي یادولی چې الله تعالی نصرت نه وي ورسره یو آیات به نه کې یاد د یادولو معین الله تعالی د رب کریم چې در به یادوي یادوی شي که نه چې هر څومره خواري وکړي نو زارې الله ته پکار دی رجوع الله تعالی ته پکار ده عجز پکار ده تواضع پکار ده اعتماد په خپل ځان ده پکار موږ یې درته جمع کوو د تا په سینه کې او بیا به ته تلاوت کوې خلکو ته بیا په دا دوم آیت مبارکه کې پسې وی فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع څه معنی ابن عباس تفسیر کې قال فاستمع له وانصت غوږ ورته کېږده او چپ شه غوږ ورته کېږده او چپ شه د اتباع تفسیر په دواړو لفظینو وکړه دواړو ته څه حاجت ده وایي ځکه چې د دې دواړو په مابین کې نسبت یا د عموم خصوص من وجه یا د عموم خصوص مطلق ده کله استماع وي خو انصات نه وي دا ویښیار جاسوس دو به هلته سره غږیږي دی ځان مشغوله کوي د بل سره په غږېدو چې هغه اشتباه ونه کړي چې ده خو ماته غوږ نیولی خو توجه یې هغه ته خبرې د هغه اوري غږیږي خو غوږ یې بل ته نیولی یي چپوالی نه وي او کله داسې چې چپوالی وي خو غوږ نیول نه وي ناست خو په سبق کې ناسته پټه خوله ده خو چورت په بل ځای کې ده لسپیکر ورته چلاندم دی نه اوري چې څه ویایي انصات شته خو استماع نشته کله بیا دواړه وي هم انصات وي هم استماع وي دلته د دواړو غوښتنه ده نو ځکه یې دواړه ذکر کړه چپ شه خو غوږ کېږده چورت ما وایه نو بیا به د قرآن عظیم شان یادیږي او څوک یې دوی په منځ کې نسبت عموم خصوص مطلق ذکر کوي چې استماع عام ده غوږ نیول چپوالي ته مستلزم نه ده اما د انصات نه مراد هغه انصات ته چې استماع یي ورسره غوږ نیول یي ورسره نو دا بیا خاص ده نو ځکه یې دواړه ذکر کړي دي دغه نه وایي د احنافو یو بله مسله ثابته شوه قرائت خلف الامام مسله موږ تاسو ته په اول ترمذي شریف کې مشهوره مسائلو کې ذکر کیږي چې امام نشاته مقتدیان به قرائت ویایي کنه دا نور ائمه سورت فاتحه ویل واجب بولي په مقتدیانو باندې هم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دیغه حدیث مبارک په تقاضا باندې په احناف چې قرائت خلف الامام نشته دغه احناف خپل ډیر دلایل دي یو د دلایلو نه دغه هم ده څنګه دا ځای ده دلته راغله ګورې د اتباع تفسیر وشو په استماع او انصات دواړو سره چپ شو غوږ کېږده چپ شه خو غوږ کېږده هلته حدیث مبارک کې راځي انما جعل الامام لیؤتم به امام د دې دپاره ګرځول شوی ده چې د ده اتباع وکړی شي ائتمام اتباع ته ویل کېږي او د اتباع تفسیر دلته ابن عباس وکړو په دوه شیانو چې انصات استماع ده امام د دې دپاره ده چې ده به اتباع کېږي نو اتباع دا ده چې غوږ کېږدي او چپ شي چې ته په خپله هم غږېږې قرائت وایې امام هم یې بیا خو اتباع رانغله امام خو دې دپاره ده چې د ده به اتباع کېږي او اتباع دواړه غواړي چپوالی غوږ نیول دغه غواړي نو په خپله قرائت به نه وي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وانصت دلته تفسیر د اتباع په استماع او په انصات وکړو او کتاب تفسیر کې بیا را روان ده هلته دغه ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه آیات مبارکه تفسیر بیا بل خلک کوي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ای فعمل به چې موږ درته تلاوت کوو ته عمل پکا دلته وی استماع او انصات هلته وی فعمل به دا یو آیات مفسرم دغه یو مفسر ده نو وای تعارض نشته
هلته تفسیر په مقصد کړی د اجتماع او د اتباع نه مقصد څه ده د علم نه مطلب څه ده عمل کول دي کنه دي کوم عالم چې په خپل علم عمل نه کوي هغه لایق په دې د چې عالم ورته ویلی شي که جاهل ته خو بیا جاهل ویل کېږي عالم ویل کېږي نه دا معنی علم مستلزم عمل لره ده چې عمل نه وي هغه حدیث مبارک کې راځي علم بلا عمل کشجر بلا ثمر دا بې میوې ونه ده هسې خوارۍ دي چې 11 کاله په مدرسو کې تیر کړه خدای له د جمع لمانځه ته نشو برابر کور ته لاړ عوام رونه بیا شکایت کوي چې اوس مولوي صاحب راغلی ده موږ د سهار د جمع نه را روانې د دلته لوټه اخیستې پس یې غنه دی اودس کوي د دې د وجه نه هغه متنفر شي نور کور کې ذاتي طالبان نه پیدا کوي چې که د نورو طالبانو به هم دغه حال وي مقصود عمل ده نو هلته تعبیر مقصد باندې کړی ده ثم ان علینا بیانه بیا په موږ باندې دا بیان د دغه قرآن عظیم شان د دغه عبارت بیرته ټول راګرځي خو مقصود یې دا د بیانات ټکي تفسیر ده ثم ان علینا بیانه ثم ان علینا ان تقرأه دا ان تقرأه خو د بیان ټکي تفسیر شو اوس سوال دا ده چې مخکې د قرآن هو ټکي دغه تفسیر ذکر کو ان علینا جمعه وقرآن قرآن څه معنی وتقرأه جمعه له لك صدرك وتقرأه دلته بیا د بیان ټکي په تفسیر بیا په دې باندې کوي چې تقرأه دا خو تکرار ده نو جواب دا ده مخکې کې قدرت علی القراءت کله یو واري هغه کار سړی وکړی شي خو بیا عزتي دواري نشي کړی یغه تم قدرت ویل کېږي زه د قادر ګرځم په قرائت نو یو واري خو به تم تلاوت کې دلته دا معنا ده لاندې نقطه ورشل کې مرتان بعد اخرى مرتان بعد اخرى چې یو واري مې در اوخو درزده مې کو بیا به ټول عمر تلاوت کړی شي د سنه د چاغه یو واري د تلاوت کو بیا بیرته بیا در نویریږي تنو ذاتي ورخطای زر زر یادې چې بیرته را نویر نشي ثم ان علينا بيانه اي تقرأه مرتان بعد اخرى دوما معنا اول کې قراءت خپل ځان زه د قرآن عظیم شان د تا په سینه کې جمع کوم تا ته قدرت په تلاوت کوم چې ته به ویلی شي دا دوم کې بیان کې نسبت للغیر شاګردانو ته ته به بیا دغه قرآن ورزده کوې شاګردانو ته تقرأه دا معنی د استاذي په شکل باندې د نورو ته به هم تعلیم کوي دغه قرآن عظیم شان درېیمه معنا د بیان بله چې لاندې بیا نقطه وصلې کې په موږ باندې د بیا بیان یعنی تفصیل د مجملاتو تفسیر د مبهماتو چې مشکل ځایونه یې کې مجمل ځایونه یې دیغه تفسیر بم زه درته کوم په یغه قدرت به زه درکوم خو ثم راغی ثم خو د تراخی دپاره ده نو تاخیر البیان عن الخطاب جائز ده کنه یو ګوره تاخیر البیان عن الحاجت ده اخو اتفاقی ده چې ناجایز ده یو څوک یو مسله پښتنه درنه کوي دای محتاج ده ته دلته مجمل الفاظ ورته وی د مقصد نه ورته ښکارا کوي دا خو ناروا ده دای محتاج ده محتاج اوس عمل کوي د تانه پښتنه کوي ته بیان بیا ورته لکه په مینا کې د شیطانانو ولې د شیطانانو دی وشتلو په وخت کې د مسله کې اشتباه و د تانه پښتنه کوي ته ورته بیا سبا ته راشه الله خیر زه به الته درته بیان کړم سبا ته بیا څه کوي خو عمل تر تیر شو تاخیر البیان عن وقت الحاجت خو ناروا ده خو تاخیر البیان عن وقت الخطاب دا جائز ده کنه په دې کې اختلاف ده د دوه ځای نه معلومیږي چې دا جائز ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی خطاب کوي قرآن عظیم شان ورکوي خدا چې دغه حادثه بیا پیښیږي امتی مجبوره کیږي دغه خبره ته عمل کولو دپاره بیا الله تعالی بیان ورکوي نو دا جائز ده تاخیر البیان عن وقت الخطاب دا جائز ده
دا چې ربي کریم ذمه ورته واخیسته حضرت پیغمبر علیه السلام ته تسلی موجوده شوه نو ده بیا څه کول فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك بیا بو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وروسته دغه خطاب مبارک د ربي کریم نه څه یې کړه اذا اتاه جبرائیل کله به چې د تراغه جبرائیل علیه السلام استمع نو غوږ به ورته وینیو بیا شونډې مبارکې ګډې نه ورسره ښورولې خو فاذا انطلق جبرائیل چې جبرائیل علیه السلام به لاړ وحی به منقطع شوه قرأه النبي صلی الله علیه وسلم کما کان قرأه لکه جبرائیل امین به چې څنګه تلاوت کړو ده به دغسې تلاوت شبیر احمد عثماني صاحب دا بیا یو لویه معجزه ده چې په نفس یو وار اورېدلو هلته تلفظ هم نه ورسره کوه چې ملایکه به څنګه لاړه ده به بیا ټول الفاظ هغسې مرتب په زورو په زیر د حرکاتو د اعراب د هر چیز سره بیا یاد وای دا په خپله یو بهترینه لویه معجزه ده اذا آتاه جبرائیل علیه السلام نوم نه وای راغی په کتاب کې جبرائیل دا سوریانی ژبه ده جبر په معنا د عبد ایل په معنا د الله نو جبرائیل معنا عبد الله د عربیت په لحاظ لکه میکا په معنا د عبید ایل په معنا د الله میکائیل عبید الله جبرائیل علیه السلام نوم عبد الله په عربي کې د میکائیل علیه السلام نوم عبید الله یا جبر مصلح د فساد ته ویل کېږي په عربیت کې جبیره لکه نه یې پټۍ چور کې اصلاح د فساد ته جبر ویل کېږي حضرت جبرائیل علیه السلام ته جبرائیل ویل کېږي دم اصلاح د ما هوینه فی دین کول ناموس کردګار ده د ربي کریم د طرف نه وحی انبیاو ته دی راوړي دا دین خو د اول د دنیا نه تر اخر د دنیا مطلوب ده دا خو محدود نه ده تر یو وخته خو دغه دین به راوړي او نبي ته هغه نبي نه بعد چې نبي به دنیا نه لاړ تر یو وخته به په یغه صحیح طریقه عمل په یغه دین شروع و هلته به چې بیرته سستیاب کې شروع شوه کمزورتیاوې به کې شروع شوې بیا به الله تعالی بیا دی راولېږو بل نبي ته اصلاح د ما فساده به یې کوله امام بدرالدین عیني هغه ویي چې ما یو وخت کې کتاب کوت په کتاب کې مې دا ولیده د یو عالم په حواله چې حضرت جبرائیل نوم اصلي عبدالجلیل کنیه ابوالفتوح ګورې په کفارو عذابونه هم در راوړه لکه وحی چې در راوړې عذابونه هم په در راوړه نوم عبدالجلیل کنیه عبدالفتوح او د میکائیل علیه السلام نوم چونکې د بارانو سلسله خدای پاک ده ته سپارلې ده د وریځو او هواګانو نوم یې عبدالرزاق کنیه ابوالغنائم حضرت اسرافیل علیه السلام چې د شپېلۍ د پوکي حکم الله تعالی ده ته ورسپارلی نوم یې عبدالخالق کنیه ابوالمنافخ نفخه شپېلۍ پوکوله ته ویل کېږي حضرت عزرائیل علیه السلام چې د ارواحو قبض کېدنه کار خدای پاک ده ته ورسپارلی نوم یې عبدالجبار کنیه ابو یحیی نو چې جبرائیل علیه السلام به راغی پیغمبر علیه السلام ته ده به ذاتي غوږ ورته وینیو خو چې هغه به لاړ ده به بیا ټول یاد اوس دغه حدیث مبارک د قرآن عظیم شان په څه آیاتو مشتمل ده ملایان خو هم ذاتي خوله نه درېږي خبر په خبر پورې یادېږي د دغه آیاتو په ربط کې خبر شروع کړی سره له دې نه دا د کتاب و تفسیر مسله ده د دغه ځای نه ده خو څوک اعتراض داسې کوي چې د دغه آیاتو د مخکې او شا سره څه ربط ده اول د صورت چې وګورم د قیامت خبره ده لا اقسم بیوم القیامه د قیامت سلسله شروع کیږي د دغه نه پای په آخر کې
بیا هم د قیامت خبره ده. اولم د قیامت اخرم د قیامت په د مابین کې د آیتونه لا تحرک به لسانک لتعجل به د دغه څه ربط دی دغه سره. نو دی خو خبرې ډېرې کړي، زه 2 شیان کې ذکر کوم زیات نه. اول د دې دپاره چې موږ ټوله سر خلاص شي، اول خبره دا ده ربط تړون مناسبت د یوې خبرې د بلې خبرې سره دا د انسان په کلام کې پکار ده چې سړی پکې وغږیږي. ولې د انسان علم محدود ده، عقل محدود ده. هغه چې یو خبر کوي د ځای مناسبت ورته ضرور ده. په ټولو عواقبو د امورو خدای نه ده خبر، په ټولو مصلحتو خو نه ده خبر. اوس نو خلک دستي پوښتنه کوي چې تا په دغه ځای کې دا خبر د څه شي دپاره کړه. د 10 کاله بعد یا د 20 کاله بعد نه خو قصه به راځي، مثلا واقع دغه نه خو ته نه یې خبر، دغه سره خو څه ربط نشته. عقل د انسان محدود، تصرف د انسان محدود. نو هلته ربط په کار د مناسبت د یوې جملې د بلې جملې سره. د الله تعالی په کلام کې د ربط غوښتنه، یو خو د علم پر هغه چا شارع د طرف نه اخو ځان ته خبره ده، یو غوښتنه پوښتنه چې ته پکې کوې دا د تا سویه، تا استعداد کار نه دی، تا یې څه مناسبت. ولې رب کریم حکیم ذات د هر کلام په حکمت باندې خبر ده که نه ده خبر. 1000 کاله بعد به یو شی واقع کېږي، خدای اوس په خبر ده که نه ده خبر. نو دی چې هره خبر کوي کلام کوي بې ربطه نه ده، بې مصلحته نه ده، بې حکمته نه ده. موږ عقل خو نابالغ ده. د عقل کار چې ختم شي دغه نه بعد د وحی سلسله شروع کیږي. د عقل کار چې ختم شي دغه نه بعد بیا د وحی سلسله شروع کیږي. نو عقل ورسېدی نشي بالکل. نو د ربط بیانولو ضرورت نشته. ولې په محسوساتو کې موږ وګورو چې په سترګو وینو شیان دغه په منځ کې موږ ربط کړی شو. تکویني امور دي، تکویني امور دي الله تعالی کړي دي. په سترګو یې موږ وینو خو ربط یې موږ نشو کولی. ډیری اسماعیل خان دلته ده، ژو په هغه علاقه ده، بنو په هغه علاقه ده. دا ولې داسې دي؟ داسې څوک ویلی شي دا ربط کړی شي چې ژوب ځکه دلته واقع شوی ده، ډیری اسماعیل خان ځکه دلته واقع شوی ده، بنو ځکه دلته واقع شوی ده. ربط موږ کړی شو. تکویني عمر دی. نن یو عالم موجود ده، 400 کاله مخکې یو عالم حال موږ ذکر کوو. دا اوس ویلی شو چې ولې هغه عالم په هغه وخت کې و دغه عالم په دغه وخت کې ده. دا خو العیاذ بالله د الله په تقدیر رد ده چې په دغه کې غږیږو چې ولې ده. یو ملا په خدای همیش پښې ښویوي. دا ظاهري علم چې چا سره وي کله د ډېر لوی رسوایي ذریعه ورته وګرځي. خدای په ځان نه پوهېږي چې آخرت مې برباد ده. موږ څوک پسې لېږلی و د مدرسې دپاره م نیو. دا یې ویله پېښور کې کتابخانې ته ورغلم، نو د پوښتنه مې کړه وایي کتابخانې والا ویلې چې اوس دلته د ما سره ناست و جګ شو. خو کتابخانې والا ویلې چې ډېر ښه ملا ده خو افسوس. ما ویلې ولې؟ وایي یو ډېر غرور ده پکې. اوس یې دلته ویلې زه د دغه دور سره نه جوړېږم، زه د امام راضي د دور سره جوړېدم. زه د دغه دور ملا نه یم چې د دغه ملایانو نه زه فیض او اکتساب وکړم. زه د امام راضي د دور سره جوړېدم. دا په الله تعالی اعتراض ده که نه ده؟ دا سړی خپله کمزوري خپله هغه یو طالب تحریک په دور کې چا ماته یو خوب بیانوه چې طالب ویلې چې ماته دا سودا شوه چې دا دومره قرباني چې موږ ورکړې په دغه دین باندې صحابه هم نه دي ورکړي، هغه هم چې نن موجود وای داسې سختي به یې نه وه تېره کړې لکه موږ یې چې تېروه. وایي د شپې خوب وینم، د شپې خوب وینم
چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په موټر کې سپور ده موټر روان ده داسې چړایي غوندې ځای د پاڼ د لوېدلو خطر د موټر په شا راغی اوس موټر په شا راغی د غورځېدن خطر د موټر چپه کېږي دا طالب یې زه په تیږه پسې ګرځم چې چیرې تیږه پیدا کړم زر راوړم دا ټایر ته یې کېږدم زه په تیږه پسې ګرځم چې صحابي مبارک سر مبارک ورته کېښی د موټر ټایر یې په خپل سر باندې تکیه کړه وایي زه پوه شم چې راویښ شم چې نه موږ د صحابو مقام ته په هېڅ صورت کې نشو رسولی موږ تیږې ورته ګدو دی سر ورته ګدي دا خو د زړه تمنا خو خود کله سړي ته وي چې کاشکې چې زه وای هلته حضور پاک صلی الله علیه وسلم مې لیدلی وای یا مې د ده خدمت کړی وای انسان ده دا خو وي خو هغه اخلاص چې الله تعالی خیر د امت صحابه ګرځولي دي ابن مسعود قول موږ تاسې په د صحابو په مقام کې ذکر کړی و الله د رسول الله د شاګردي دپاره دی غوره کړي دي الله په ټول امت باندې د دوی په اخلاص باندې په تقوا په هر څه علم لري که نه لري اوس دغه سوچ طالبانو سره پیدا کیږي دلته نه ګوري چې دا دلته نږدې استاز د ما د نبی علیه السلام په ځای راته ناسته د دغه ما څومره خدمت کړی د دغه سره څومره اخلاص لرم چې د دغه استاد سره زه اخلاص نه لرم نو د نبی علیه السلام په وخت کې چې موجود وای بیا به ما دغه سره څنګه اخلاص کوم دغه ځای ته د موږ نه پام کیږي ګورئ دغه ځای ته د موږ نه پام کیږي دغه چې زه د پلانکي مرید یم د ده سره د ما څومره محبت ده دغه ځای ته مو نه پام کیږي د صحابو محبت هغه مصداق چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین پلار شهید میړه شهید ورور شهید درې سره جنازې پرېږدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف منډې وایي که نه یې وایي یوه ښځه مقام په موږ کې راتلی شي چې نن د موږ په اکابرو باندې بده ورځ وي ډېر تکلیف وي ډېر مشقت وي ویل وي ټکول وي بل څه وي خو چې په موږ باندې دومره تکلیف راځي دا د خپل تکلیف زغمل موږ کړی شو چې دا د پرېږدي دا د وي خیر ده د ما زوی د تکلیف وي د ما ښځه د تکلیف وي خو چې زه استاذ ته زه هغه خپل شیخ ته زه هغه خپل مقتدا ته ځان ورسوم دا شته نو هر څوک باید خپل استعداد ته فکر وکړي ربي کریم حکیم ذات ته په هر څه باندې علم لري خبره مې په چی پورې کړه یو وغږېږي چې واورم ربط آیتو په باب کې نو د انسان په کلام کې ربط پکار ده د الله تعالی په کلام کې ربط لټول الله کلام بې ربطه نه ده د الله کلام بې ربطه نه ده موږ به علم نه راځي اوله مهمه خبر دا ده دوم چې هغه چا لږ ذکر کړی ده یوه خبره به هغه ذکر کې بیا کوو نور هم ذکر دی خو امام رازي صاحب یوه عجبه ښه خبر کړی ده هغه دا وی استاد سبق شروع ده نیم حدیث مبارک وویلی شو دلته یو طالب وخندل طالب ویده ده استاد په دا مابین کې هغه د حدیث تشریح پرېږدي ده ته وغږېږي او په دغه پورې یو خبره ذکر کړي چې ګوره په داسې وخت کې خوب کول یا خندا کول یا دا کول دا واقعه ذکر کړي بیرته بیا راځي خپل سبق ته اوس په دا ناستو ملګریو کې یو څوک د استاد خبرې لیکي هغه دغه خبرې مو لیکلې په منځ کې چا د طالب د تنبیه دپاره وي هغه خو په ربط پوی ده چې دغه استاد دا خبر په دغه پورې وکړه خو دغه یې د لیکلو وروسته بل چاته پاتې شوه هغه چې ګوري حدیث مبارک اولم په حدیث کې خبر شروع ده په مابین کې آخر کې هم حدیث مبارک کې خبر شروع ده په مابین کې یا د استادانو قصې شروع شوي دي یا د مشایخو قصې شروع شوي دي یا بل دي دا څه ربط لري هغه په دغه قصه نه ده خبر لکه د ما په کتابو کې کله دغه عمر مولوي صاحب غریب خو د کتابت اصول سره نه پیدو اول واري و د لیکلو تاسو به ګورئ په دا شروحه کې کله به داسې شی وي د اولیاو واقعات به وي یا به بل داسې څه وي چې دغه ځای سره به په ربط نه پوهېږئ چې ښه دغه ځای خبر اوس په چی شي پورې شوې ده ځکه کله کله ما نه بیا ملګرو پوښتنه کړې دلته تا دا قصه کړې وه
تا خو اوس نن سبق کې نه کړه بیان پروسه کال دې کړی و یا د ابل کال دې خو دا خیال وي چې دا خو د دغه ځای سره ربط لري نو تا ولې نه اوس سګ ونه کړه خو په یو چا پورې پیښه شوې وي نو هغه لیکوال ته خو ربط معلومي خو نور خو دغه جزئیات نه ورته واضح کړي خلکو تم چې ما دا خبر د دغه لپاره ولیکله چې استاد طالب ته د دغه لپاره دا خبره وکړه خلک او رستنی شرح چګوري غس کوي چې هغه هم د حدیث سره دغه ربط لري نو په دغه ځای کې خدا ربط نشته نو ځکه اشتباه ورته پیدا شي نو بیا په پښتنه کې د استاد نه چې د خبره د دغه ځای سره څه ربط ده وای مخکم د قیامت خبره ده خو آیاتونه شروع شو حضرت جبرائیل علیه السلام تلاوت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت متصل تیز په تکلف ور سره شروع کو رب کریم آیاتونه نازل کړه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا ثم ان علينا بيانه د تنبیه ور کړه بیرته بیا د قیامت خبره ذکر کړي الله تعالی خو ار آیات ټول سورتونه خو په یو ور نه نازل خو یو آیات به نازلې دوه د مصلحت په بنیاد ځای مخکې سورت شروع د قیامت خبره شروع دي خو الته نبی علیہ السلام عمل د سراغای چې تکلیف برداشت کوه الله تعالی ورته لا تحرك به لسانك بیرته بیا د قیامت خبره اخرنی خبر دغه حدیث مبارک د ترجمه الباب سره څه مناسبت لري باب د په بدء الوحی کې او حدیث مبارک کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی د برداشت د مشقت خبره ده نو جواب دا چې مناسبت واضح ده ولې دغه حال د پیغمبر علیه السلام په اول وخت وحی کې و ځکه وای دا بعیده ده چې الله تعالی د حضرت حبیب خپل مشقت ویني او دای دی بیا کلونه دته تسلی نه ورکي لا تحرك به لسانك لتعجل به په ډیر کال بعد بیا دا خبر ورته کی نه د اول وخت وحی خبره ده چې په اول وختو کې د تکلیف برداشت او الله تعالی تسلی ورکنو دی بد وحی سره وای په دغه مناسبت او دوم چې شیخ الهند رحمت الله علیه ویلو چې دلته مقصد بیان د عظمت وحی ده بدء الوحی نه خصوصا بدء نه د مراد بیان د عظمت وحده وای دیغه لحاظ باندې مناسبت موجود ده د قران عظیم شان عظمت معلومیږي چې الله تعالی قران کې دومره عظمت پیدا کړي چې اشرف المخلوقات سید الکونین علیه الصلاۃ والسلام هغه هم دیغه د تلاوت کولو برداشت نه درلود چې الله تعالی ذمہ ورته واخسته دائم عظمت ته چې زه درته یادوم د تا پسینه کې او بیا تا ته قدرت زه در کوم په تلاوت دغه الفاظ مبارکه او د قران عظیم شان تا ته قدرت بیا زه در کوم په تفسیر د مجملات او دغه قران عظیم شان باندې د عین و صریح ناطق دی په عظمت قران عظیم شان باندې چې الله تعالی په خپل کلام کې یو لوی عظمت پیدا کړی ده نور هغه د استفادې ځای نه مخکې مالیه درته بیان کړه چې د بیرته په ادا هغه کې ذکر کړی دی په فواید کې